د افغانستان پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان ازادۍ مبارکۍ ویونکو ته سخت غبرګون ښودلی دی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د جمهوریت نظام لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه جریانونه او شخصیتونه چې تر وروستۍ شیبې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام سیاسي او اقتصادي ګټې اخیستې نن د پاکستان د زیږېدو مبارکۍ وایي. نوموړي پر ایکس پاڼه د دغه مطلب په خپرولو سره ویلي دي چې هم د شخصیتونو او جریانونو په تیرو 3 کالونو کې نوموړی بې دلیله تورن کړی دی او سپکې سپورې ورته ویلي دي. که څه هم ښاغلي صالح د کوم چا یا سیاسي جریان نوم نه دی اخیستی، خو د پاکستان د جوړېدو کلیزې په مناسبت مبارکۍ ورکوونکو ته یې هیله ښودلې چې د خپلې وفادارۍ امتیاز یې لوړ شي. نن د اګسټ 14 له هندوستان څخه د پاکستان د جلا کېدو او رامنځته کېدو 88مه کلیزه ده چې د افغانستان یو شمېر پخوانیو جهادي قومندانانو او مشرانو یې پاکستان ته مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان یو شمېر سیاسي حزبي جریانونه چې ځانونه یې انزوا کې لیدل ایران سره د خپلو پخوانیو پخو اړیکو سربیره پاکستان ته لاس ور اوږد کړ. په دې لړ کې د روان کال په فبرورۍ میاشت کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان د ISI یو لوړپوړي پلاوي استانبول کې د اسلامي امارت له سیاسي مخالفینو سره د افغانستان پر راتلونکي خبرې کوي. د افغانستان اسلامي امارت په سیاسي مخالفینو کې چې د ISI پلاوي ورسره وکتل صلاح الدین رباني، عبدالرشید دوستم، عبدالرؤف رسول سیاف، محمد محقق او کریم خلیلي شامل وو. د راپورونو له مخې دغو مخالفینو له پاکستاني پلاوي غوښتنه کوله چې په اسلام آباد کې سیاسي دفتر هم ورکړي.